او مونږ خلک عموما د جمعې مانځه ته هغه ټایم کې راشو چې کله بس امام جمع ته ودرېږي او اذان وشي، نو مونږ کم از کم چې د دې ورځې د فضیلت چې کوم دی او د دې ورځې د اهمیت خیال وساتو. لکه تاسو ته به وایي چې مخکې امتونه هغوی به ټوله ورځ په عبادت کې په ذکر کې مشغول وو. د قرآن پاک کې راځي د حضرت داود علیه السلام قوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. زما عزتمندو د جمعې ورځ چې کوم دی دا په ټولو ورځو کې یو بهترینه ورځ ده او الله رب العالمین زمونږ او ستاسو دپاره د عبادت دپاره مقرر کړې ده. لکه مخکې قومونو دپاره یهودو دپاره د خالي ورځ دا د عبادت وه، عیسیانو دپاره د اتوار ورځ دا د عبادت وه، خو هغوی به ټوله ورځ دا عبادت پکې کولو. هغوی ته پکې دنیاوي کاروبار دا پکې ورته ممنوع و حرام و. مونږ سره الله رب العالمین دومره رعایت کړی دی چې د جمعې مانځه نه مخکې هم دنیاوي کاروبار جایز دی، دغه رنګې د جمعې مانځه نه بعد هم کاروبار جایز دی. خو دومره ده چې کله د جمعې اذان وشي نو پکار ده چې مونږ ټول دنیاوي مشاغل دنیاوي کارونه دا وروسته کو او د جمعې مانځه ته یعنې تیاری وکړو. د جمعې مانځه ته په اول وخت کې لاړ شو او د جمعې د ورځې چې څومره یعنې فضایل دي هغه مونږ او تاسو یعنې حاصل کړو. چې کله الله پاک مونږ او تاسو سره پکې رعایت وکړو نو پکار دا ده چې مونږ د دې د ورځې د عظمت، د دې ورځې د فضیلت، د دې ورځې د بزرګۍ خیال وساتو. خو مونږ اکثر عموما خلک د دې د ورځې د فضیلت نه د اهمیت نه ناواقفه یو، نو د جمعې په مانځه کې هم اکثر کوتاهی کېږي. دغه رنګې د جمعې آدابو نه یعنې ناخبره یو. د جمعې په باره کې خو خبرې ډېرې دي خو یو څو خبرې ته ضروري کوم. یو دا چې کله اذان وشي نو فوراً بس دنیاوي کارونه بندول پکار دي او د جمعې مانځه ته فوراً حاضري کول پکار دي. الله پاک فرمایي ای مؤمنانو کله چې جمعې دپاره اذان وشي نو تاسو مانځه طرف ته زر زر لاړ شئ، کوشش وکړئ او دنیاوي مشغلې خرید و فروخت یا نور مشاغل دي دا پرېږدئ. او که تاسو په دې خبره باندې یعنې پوهېږئ نو دا خبره ستاسو دپاره ډېره بهتره ده. کله چې د جمعې لمونځ وشي نو تاسو په ځمکه کې خواره شئ، د الله تعالی فضل ولټوئ، که نه حلال رزق ولټوئ، نو هغې نه بعد تاسو ته چې کوم دی اجازه شته. او مونږ خلک عموما د جمعې مانځه ته هغه ټایم کې راشو چې کله بس امام جمع ته ودرېږي او اذان وشي، نو مونږ کم از کم چې د دې ورځې د فضیلت چې کوم دی او د دې ورځې د اهمیت خیال وساتو. لکه تاسو ته به وایي چې مخکې امتونه هغوی به ټوله ورځ په عبادت کې په ذکر کې مشغول وو. د قرآن پاک کې راځي د حضرت داود علیه السلام قوم هغوی په دې وجه باندې چې هغوی د خپلې د عبادت د ورځې ادب او تعظیم ونه کړو نو یوه ډله الله رب العالمین د هغې نه بیزوګان جوړ کړه. نو د دې د ورځې د عظمت پکار چې موږ او تاسو چې کوم دی خیال وساتو. د جمعې په ورځ باندې مطلب دا دی چې موږ خپلې د صفایۍ خیال وساتو، نوکونه دغه رنګې نور څه کومره ویښته میښته دي هغه دروست کړو. دغه رنګې د جمعې مانځه ته چې څنګه اذان وشي فوراً لاړ شو، په اول صف کې کینو. حدیث مبارک راځي کوم سړی چې د جمعې مانځه ته په اول ټایم کې لاړ شي نو ده ته دومره لوی ثواب میلاو شي لکه یو اوښ چې د الله تعالی په لاره کې دی صدقه کړي. بیا چې بل دویم ټایم کې لاړ شي لکه غوا، بیا تر دې پورې چې اخري کوم کس دی هغه ته هم د یو د چرګې د یو انډې برابر چې کوم دی ثواب میلاوي. خو چې کله امام خطبې ته ودرېږي په دغه وخت کې چې کوم دی دې نه بعد چې کوم خلک راځي اکثر چې د جمعې لمونځ یې وشي ادا شي، خو لیکن د هغه ثواب نه چې کوم د جمعې دپاره پکار دی د هغې نه محرومه شي. دغه رنګې اکثر زموږ خلک خو اول د جمعې په ورځ باندې چې راشو نو د امام خطبه شروع یې موږ او تاسو خپل منځ کې کینو ګپې شپې لګوو. دا خبره هم صحیح نه ده، ځکه د جمعې خطبه اورېدل دا واجب دي. بله خبره دا ده چې اول ټایم کې راشو نو په اول صف کې کینو، بیا د خلکو په اوږو باندې او په سرونو باندې چې کوم دی خپې راړو مخکې صف ته راځو. دا هم د جمعې د ورځې چې کوم دی بې ادبي ده، د ثواب په ځای باندې چې کوم دی هغه ګناه ګټل دي. دغه رنګې دوه کسان به ناست وي هغه به د جمعې خطبه به شروع وي او دی به چې کوم دی خبرې اترې کوي خپل منځ کې. نو مونږ د جمعې د ورځې د آدابو نه ډېر زیات چې کوم دی ناواقفه یو. نو دغې وجې نه مونږ ته پکار دي چې جمعې د ورځې د آدابو نه ځان چې کوم دی خبر کړو. اول ټایم کې لاړ شو او په لومبي صف کې کینو چې کله امام خطبې دپاره روځي چې مونږ په دغه ټایم کې چې کوم دی موجود وو. خطبه چې کوم دی دا په شان د مانځه ده، په ادب سره کینو، یو بل سره خبرې نه کوو او ښه په ادب او احترام سره چې کوم دی خطبه ورو په مانځه کې چې کوم دی د جمعې په مانځه کې شرکت وکړو نو بیا د جمعې چې کوم دی حق ادا شو. حدیث کې راځي چې
بهترین ورځ چې په هغې باندې نور راخیږي، نور پرې راوځي، نو هغه بهترین ورځ چې کوم دی د جمعې ده. او یو مسلمان بنده چې کله د جمعې لمونځ وکړي نو تر راتلونکي جمعې پورې بلکې 3 ورځې ورپسې زیات الله رب العالمین د دپاره دا رڼا وګرځوي او دته چې کوم دی دا د دپاره د مغفرت او د ګناهونو چې کوم دی کفاره وګرځي، د ګناهونو د صفای. نو لکه چې د جمعې لمونځ دا هم یو نیکي دی، نو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. څوک چې د جمعې یعنی الله پاک فرمایي څوک چې په یو نیکۍ باندې راتګ وکړي د دپاره 10 نو جمعې یو نیکي ده. نو دغه رنګې 9 او تر راتلونکي یعنی جمعې پورې هفتې پورې دا ثواب او 3 ورځې ورپسې الله پاک نور هم زیاتې کړي. نو دومره اجر او ثواب الله پاک زموږ او ستاسو دپاره ایښودلی. ګوره الله رب العالمین زموږ او ستاسو د بخښنې دپاره او زموږ او ستاسو د نیکو ګټلو دپاره چې دا زما بنده نیکۍ وګټي او په څه طریقه باندې په ما باندې ځان وبخي او په راه راست باندې راشي، زموږ او ستاسو دپاره بانې لټوي. خو اوس موږ او تاسو کې نه طلب شته او نه چې کوم دی یا تړپ کې شته دی چې مطلب دی موږ دین چې کوم دی نه زده کړو، خو بس هسې هغه یو رسم و رواج مو یعنی اختیار کړی دی او په مسله باندې ځان نه پوهیو، د دین نه چې کوم دی ځان نه خبرو، د دنیا د معمولي خبرو نه ځان خبرو او په هغې باندې چې کوم دی عمل هم کوو او د هغې دپاره سفر هم کوو، خو دین دپاره چې کوم دی بس معمولي خبره موږ او تاسو چې کوم دی هغه نه زده کوو، نه علماو نه چې کوم دی تپوس کوو، نه پخپله پرې عمل کوو. نو دغه وجې نه چې کوم دی موږ په دین کې ډېر زیاته یعنې پاتې یو. او هغه خلک چې په دین باندې یعنې عمل نه کوي، ګورې د هغې دین او دنیا دواړه خرابوي. او کم خلک چې ګوره دین باندې عمل کوي، دین خپل کوي او په دین باندې عمل کوي، الله رب العالمین هغې دنیا زندګي هم ورته ښایسته ورکوي او د آخرت زندګي هم ورته ښایسته ورکوي. الله پاک فرمایي قرآن پاک کې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. من عمل صالحا چا چې عمل وکړو نیک من ذکر او انثى نارینه وي او که زنانه وي، نو موږ دته یو پاکیزه ژوند ورکوو، د یقین ژوند ورته کوو، د ایمان د عمل صالحه دغه رنګې د توکل په الله باندې د یقین او بروسه وي، د ارام او د سکون او یو پاکیزه زندګي مونږ دلته چې کوم دی په دنیا کې ورکوو. او دغه رنګ الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. او څوک چې زموږ ذکر نه د قرآن نه د احکاماتو شرعیو نه مخ واړي، د ده په دنیا کې هم چې کوم دی زندګي تنګه وي، د امن او د سکون او د خوشحالۍ نه او د دلي سکون نه د ده زندګي چې کوم دی خالي وي. او ونحشره یوم القیامة اعمى. او قیامت کې به یې د قبر نه نون راپاسو، نو دی به وایي یا رب العالمین رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. یا الله تا ولې زه ړوند راپاسولم، زه خو بینا وم، زما خو نظر لګېدو. الله رب العالمین ورته فرمایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها. دغه رنګې زما آیاتونه تا ته درغلي وو، آیات نه مراد احکام شرعیه، فنسیتها تا هېر کړي وکذلک اليوم تنسى. دغه رنګې ته نن هېر کړی شي بس. نو الله پاک فرمایي تاسو ما یاد کړئ نو زه به تاسو یاد کړم. مونږ الله تعالی ته محتاج یو، الله مونږ ته چې کوم دی محتاج نه دی. الله پاک فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ای خلکو تاسو ټول په ټول الله پاک ته محتاج، والله الغني. الله پاک بې پروا ذات دی. او یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید. که د الله خوښه تاسو ټول به لرې کړي، ختم کړي، ویأتی بخلق جدید او نور مخلوق برابر، نور انسانان برابر. وما ذلک علی الله بعزیز. او دا خبره په الله باندې څه ګران نه ده. الله به خپل تابعدار بندګان راولي، تاسو به لرې کړي، تاسو نافرمانه بندګان دا به لرې کړي. الله ته خو څه ګرانه نه ده. نو د الله احسان ومنئ چې الله په تاسو باندې احسان کړی، ایمان یې در نصیب کړی، دین یې در نصیب کړی او د دنیا او د آخرت خوشحالۍ تاسو دپاره الله خوښې کړي. نو ولې د الله تعالی چې کوم دی دعوت او د هغه د رسول چې کوم دی دعوت ټکراوئ، په هغې باندې چې کوم دی عمل نه کوئ او تاسو ته چې کوم دی دنیا خوږه شوې ده، آخرت هم چې کوم دی وروسته کړی دی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر. بلکې تاسو خلک دنیا ژوند ته ترجیح ورکړې په آخرت باندې، او د دنیا ژوند ډېر ختمېدونکی، والآخرة خیر وابقا. او آخرت چې کوم دی دا ډېر ښه دی او باقي پاتې کېدونکی. نو غرض او مقصد مې دا و زما عزتمنو چې د جمعې ورځ الله پاک په دې ورځو کې ورځ مونږ ته راکړې ده، نو چې دغه ورځ مونږ په مشاغلو کې تېره کړو، دغې ورځ باندې مونږ الله تعالی ته ټایم نه ورکوو، د الله دین ته ټایم نه ورکوو، د جمعې لمانځه ته ټایم نه ورکوو، نو بیا چې کوم دی په مرګ باندې مرګ نه بعد مونږ ته ټایم نه میلاوېږي. مرګ نه بعد وایي انسان به دومره ارمان وکړي، دومره ارمان، ما مخکې کلیپونه په دې جوړ کړي، بیا به دته چې کوم دی یو وخت نه میلاوېږي او افسوس او ارمان به کېږي. نو غرض او مقصد مې دا و چې د جمعې د ورځې چې کوم حق دی په مونږ باندې، د دې کوم فضیلت دی، اهمیت دی، د دې نه ځان خبر کړو او د جمعې ورځې ته خاص کر هغه ټایم چې هغه د عبادت دپاره دی، اذان نه ونیسه تر لمانځه ختمېدو پورې، چې دا ټایم الله پاک ته ورکړو او په دې کې دنیاوي مشاغل پرېږدو او اول ټایم کې لمانځه ته راشو. الله دې په دې څو خبرو باندې د وعظ او نصیحت اول ما ته بیا ټولو حاضرینو ته او سامعینو ته، ناظرینو ته، ټولو ته د عمل کولو توفیق ورنصیب.